چې رمضان لا چا چې ګټل هغه وګټله چا چې بیلل هغه وبیلله او دا درته ووایم رمضان د الله سره د تجارت یو لوی میدان یو لوی وخت زما و تا نه لاړ اوس هغه خوشبخته من کې به ناست وي چې هغوی به ګټلي او هغه به مې چې لا نه به یې ګټلي ځکه چې هره شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هره شپه الله ملایکو له نومونه ورکوي چې پلانې او پلانې د اور نه آزاد کا اوس زما سوال دا دی چې زما او ستا د نوم به پکې څه راغلی اخو ما ورته جواب کولی شو چې خپل څه ته وګورو عمل ته وګورو اسی دیس آواز به پکې شوی چې ملایکو دا پلانې دی پکې آزاد کړي دیسه به ویلی شوي چې دی پکې آزاد کړي نو دې طرف ته سوچ رمضان لاړ چا وګټله چا وبیله موږ درته په اول کې وي او ډېر هم درته ویلو چې ګوره یو څو ورځې دي الله وایي ایاما معدودات خو بعضو نه منله ایاما معدودات وایي دې ته وایي اخو پوره میاشت ده میاشت کې 10 ورځې دي او ورځ کې 40 غنټې دي په 40 غنټو کې 14 غنټې زموږ روزي نن هغه خلک به که مخامخ ونه خو په زړه کې ارمان پاتې شو او د یېرې په دې ده ځکه چې کېدی شي راشي رمضان او په موږ باندې د خاورو ډېرې پروت دي نشي کېدی څه خواږه ملګري په دې درس کې په آخري ختم کې ما ته یاد ملګري او خپلوان په آخري ختم کې ما سره ناست نن هغه خواږه ملګري خپلوان زمونږ ورور الله دې وبخي عبدالله په آخري ختم کې ما سره ناست ما ته اوس هم هغه زه یاد دی کوم ځای کې ناست زمونږ والد صاحب په آخري ختم کې ما سره ناست اوس دواړه میشتي نو کېدی شي را روانه روژې کې په ما باندې د خاورو ډېره پروت په تاسو کې بچا پروت نو پاتې کېدونکي خو څوک نشته موږ څه لیکل راوړي دي چې موږ به را روانې روژې پر روغ پاتې شو دا اوس موقع وه لاړه د الله بنده که نصیحت یې قبول کړی خو ډېره ښه ده او که دې نه قبول کړی بیا ستا خپل کارونه موږ خو هغه څه چې موږ وایو هغه درته موږ ویلي موږ خپل کار کړی خو کوتاهي تا نه شوې اوس موږ سره دا شپه پاتې ده سباني ورځ او کېدی شي بله ورځ شي نو بیا موقع شتي ګورئ رب العالمین ډېر مهربانه دی رب العالمین ډېر مهربانه باچا دی کوشش وکړئ چې په دې شپه کې په دغه ورځ کې که بله ورځ یې په هغې کې الله به ځان آزاد کړي د اور نه دا کوشش وکړئ دا محنت وکړئ ګوره موږ به دا وي ما ویلي ملګرو ته ما که د دنیا ته دې لږ نقصان ورسي څه خبره نه ده ویلي مو که نه ویلي هغه دنیا به ته اوس سټارټه کړې ځه سټارټه به یې کړې که نه اختر نه بعد به ترتیب بیا سیټ شي که نه روژه به بیا د کوم ځای نه راولي بله د رمضان میاشت به د کوم ځای نه بله راولي بیا به یې راولي وایي راځي به که نه کله به راځي 11 میاشتې بعد نو بیا خو ما ته دا مو وایي چې 11 میاشتې بعد به ته یې نو تاوان وشو که ګټه وشوه دې خلکو تاوان وکړو که ګټه تاوان وکړو او لوی تاوان وکړو معمولي تاوان نه کړ ځکه چې دنیا خو به زه بیا سټارټه کړم دنیا کې څه میاشت کار لږ ګډوډ اوس به تېر شي برابر به شي که نه نو چا چې په دې میاشت کې دنیا ته نقصان رسولی دی خو دین ته یې نه دی رسولی ورب الکعبه کامیاب شوي او چا چې هغه دین نه دی پېژندلی هغه یې شاته کړی او دنیا یې نه خرابولی نو هغه خلک هغه څه شو هغه نن به جاړي نن به ارمان کوي خو اخلا نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي